بغیر لتابو می د بنګو په لوګي کولا بغیر لتابو می د بنګو په لوګي کولا ته څه خبرې چې ما څنګه زندگی کولا په چا کې مینه نه وه چا سره د وخت کمی و په چا کې مینه نه وه چا سره د وخت کمی و مونږ لیونو په داسې حال کې دلداري کوله زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو ما په شعر کې د خپل کام ترجمانی کوله د خپل برخې جنت ما په دنیا زکه غوښتو د خپل برخې جنت ما په دنیا زکه غوښتو ما به تر څو ستا د بندیانو بندگی کوله چا به د مینې مقدس جذبه ژوندی ساتله چا به د مینې په نوم تشه جواري کوله چا به د مینې مقدس جذبه ژوندی ساتله چا به د مینې په نوم تشه جواري کوله زما د ډوبې خاموشۍ نه به څوک څه خبرو زما د ډوبې خاموشۍ نه به څوک څه خبرو حالانکې ما به د وختونو غلامي کوله چې د ادب نه به جامې ښې سریام وتلې چې د ادب نه به جامې ښې سریام وتلې عبید ملنګ په داسې وخت کې شاعري کوله بغیر لتابو می د بنګو په لوګي کوله ته څه خبرې چې ما څنګه زندگی کوله زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو ما په شعر کې د خپل کام ترجمانی کوله